السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درښیم چې تاسو څرنګه په موبایل کې د پبجي گیم نه روپۍ وګټئ. ډېرو خلکو ته به اول پبجي گیم معلوم نه وي چې پبجي گیم څه ده، او ډېر خلکو ته بیا معلوم وي، او ډېر خلک بیا داسې وي چې هغه پبجي گیم کې او یو مخې ښه زده ده، خو دوی له هغه چې فایده نه اخلي او خالي خپل ټایم پرې ضایع کوي. نو بل زما یوه ویډیو کتله په یوټیوب کې چې هغه چینل سبسکرایبر لرل 14,000. ما سکرین شاټ هم اخیستی و. زه هر کله داسې یو دی شی وینم، مثال هغه د پښتنو لپاره زه ضروري وبولم، نو د هغه سکرین شاټ واخلم او د هغه ویډیو تاسو ته جوړه کړم. نو ما چې کله دا چینل وکاتو، چینل چې وکاتو په هغه کې ویډیو هم کمې وې، سبسکرایبر یې 14,000 و، او کومه ویډیوز د لایف کړی او په هغه ټایم باندې نو هغه تقریبا 26,000 نفرو کتله. داسې پام وکړئ چې یو چینل ده، د هغه سبسکرایبر 14,000 دی او ویډیوز کومه ده د هغه 26,000 نفر ګوري. نو دا د سوچ خبره ده. نو ما چې دا ویډیو کله وکتله دستي مې وویل ما دغه ویډیو باندې به چینل د کوم گیم چې ده په دغه باندې زه ویډیو جوړه کړم، څرنګه خلک دغه چرپۍ وګټي، پښتانه خلک او ډېر خلک پښتانه دا گیم کې زه په خپله هم کم. نو کله چې زه په د گیم کې لایف سم او گیمز کمه، نو ما ته پښتنو ریکویسټ راځي دا داسې گیم دی مثال موږ او تاسو سره غږېدلی یم په یو وخت باندې او گیم هم کړای شو، صحیح نه 4 نفرو ټیم جوړېږي، بیا هغه ټیم باندې مثال مخته گیم کېږي. نو ډېر خلکو ته معلوم وي. نو دا گیم چې دا گیم به اول پلی سټور رالیږو موږ، تقریبا 1.8 GB دا گیم ده. ښه گیم ده، سړی ساعت پې تېرېږي او وخت ټول پې ضایع کېږي، صحیح نه. نو موږ به څوک موږ کله دغه چې روپۍ څرنګه وګټو، روپۍ ګټلو طریقه دغه ده چې موږ به دا گیم په یوټیوب چینل کې لایف کوو. په یوټیوب چینل کې لایف هغه سړی راتلی چې د چا چې سبسکرایبر تر 10,000 زیات وي، خو زه به داسې طریقه در وښیم چې هغه که تاسو سبسکرایبر یو هم تاسو لایف راتلی سئ، صحیح نه. هغه دغه ده چې مثال اوس موږ گیم څرنګه لایف راولو. تاسو لاړ شئ یوټیوب ته او سرچ کړئ، خالي پبجي سرچ کړئ، صحیح نه، پبجي PUBG پبجي سرچ کړئ. نو تاسو ته به لایو ویډیو راوړی، خلک لایو پبجي گیم لایو کې له هغه چې سخت ډېر روپۍ ګټي. تقریبا ما یو د چینل لیدلی چې هغه د میاشتې $1000 جنې ګټي، صحیح نه. $10 کم شی نه دی، تقریبا یو مخ زیاتې روپۍ جوړېږي، تر 1 لک هم زیاتې جوړېږي. نو هغه چینل د میاشتې دومره روپۍ ګټي خالي پبجي گیم. خپله پبجي گیم هم کې ساعت یې هم تېر وي، په یوټیوب کې لایف کې او خلک یې پسې ګوري، نو د هغه باندې موږ روپۍ ګټلای شو. د دغه لپاره به تاسو یو ریکارډر ضرورت پیدا شي چې مثال هغه گیم موږ په یوټیوب کې ریکارډ لایف کار کوو. تاسو به په فیسبوک کې هم لیدلی وي چینل پیجونه خلک یوټیوب هغه میچ چې کله وي، یو میچ IPL میچونه دي نن سبا، نو داسې میچونه چې وي هغه لایف کاروي. هغه داسې نه چې هغو ټي وي ته موبایل نیولی وي، لایټ ټي وي پکې چال کړی وي، داسې نه وي. هغو یو سکرین ریکارډر انسټال کړی وي او په هغه کې لایف شوي او په خپل موبایل کې هغه کوم ټي وي چې ده هغه ټي وي دوی ګوري او د هغه ټي وي کوم لایف ویډیوز ده هغه تاسو ته په خپل فیسبوک کې درښکاروي، صحیح نه. نو موږ دغه DU ریکارډر په نامه باندې یو اپلیکیشن دی په پلی سټور کې تاسو به پیدا کړئ په اسانۍ سره. DU ریکارډر اپلیکیشن به انسټال کړئ او په هغه کې یو سور بټن راځي، په هغه به کلیک کړئ، لایو لیکلی وي. لایو تاسو په فیسبوک کې هم کولی شئ، په یوټیوب کې هم کولی شئ، او د یوټیوب چینل جوړوه ویډیو خو ما په چینل کې 2-3 ویډیو څرنګه موږ د یوټیوب چینل جوړ کړو او ویریفای یې کړو او یو سم چینل جوړ کړو چې هغه مخکې نس خراب. نو که تاسو هر څوک گیم کولی شئ، گیم زده وي، په دغه گیم کې ډېر فایدې دي. نقصان یې خال دغه ده مثال ټایم پرې ضایع کېږي، وخت پرې لګېږي، خو بېرته ساعت هم سړی پرې تېري. او که تاسو غواړئ دغه چې روپۍ هم ګټلی شئ. ولې زه چې کله گیم کمه، زه په خپله کوم ما په مارک انسټال تاسو به کتلی وي، زه چې کله دا گیم کمه نو ډېر څه وي ما ته پښتانه ریکویسټ رالیږي، کله یو راولېږي گیم را سره، کله بل راولېږي، کله زه چاته ورولېږم چې ما سره گیم وکړه. دا 4 ټیم جوړېږي، بیا دغه 4 ملګري سره ایډ شي، بیا هغه 4 ملګري دا ملګري نور نفر په گیم کې مړه کوي. داسې گیم ده، تاسو به خپله لیدلی وي، زبردسته گیم ده، سړي ساعت هم پرې تېرې وي او روپۍ هم پرې ګټلی شئ. او بل د دغه گیم چینل په یوه میاشت کې په دې رقم مخته کېږي چې یو مخ زیات، یعنې که تاسو په نورو شیانو ویډیو جوړوئ، په بل شي چینل وي هغه دغومره زر نه مخ کېږي لکه پبجي.
ولې پبجي سي هغه په یوټیوب کې 24 غنټې چالو وي خلک یې سرچ کوي پبجي نو کله چې خلک سرچ کوي پبجي او تاسو ویډیو راوړي نو په ویډیوز په یوټیوب کې دا دغه کوم مخته کیږي یعنی کله کوم ویډیو سي نن سبا زیات کتل کیږي هغه ویډیو په یوټیوب کې زر وایرل کیږي زر کتل کیږي نو تاسو پبجي لیدلې وي پبجي په یوټیوب کې 24 غنټې چالو وي نو کدا چې تاسو ویډیوز دي هغه راوړي تاسو چینل خلک سبسکرایب کړئ نو کله ماته اوس مخکې ماته سورس یو چینل و 14,000 سبسکرایبر وو ویډیو په یو ټیم باندې 4,000 نفرو کتله صحیح ده نو دا پام وکړئ مثال 4,000 نو یو پښتانه دا وایي مثال موږ واچ ټایم زر نه پرکېږي که تاسو پبجي گیم مثال انسټال کړئ او پبجي گیم ویډیو جوړ کړئ که تاسو لایف سي په خپل چینل کې 1 غنټه لایف سي او هغه 1 غنټه مثال 4,000 نفر وګوري نو تاسو په یوه ورځ کې واچ ټایمز کوم هغه پرې کېدلی شي صحیح ده نو دغه باید موږ پام وکړو نو دا گیمز کوم ده دا که تاسو خوند درکوي لا تاسو انسټال کړی وي او فایده نه یې جنې اخیستی د رقم تاسو فایده جنې اخیستلی شئ نو ډیو ریکارډر به تاسو انسټال کړئ په هغه کې به خپل گیم چې ده هغه به لایف کوئ او تاسو به په یوټیوب کې خپل گیم لایف چلولی شئ کوم ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ او که د تاسو نه خوښېږي نورو ملګرو ته شیر کړئ چې هغه هم له دغه شي نه فایده واخلي تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زه یم افضل خان